السلام علیکم ګران دوستانو، ربیع الفتح مې ځل بیا ستاسو په خدمت کې. ګران دوستانو، کورس کنټینټس مطابق موږ تاسو ناونس او ټایپس اف نون شروع کړي. نن راځو موږ تاسو کامن ان پراپر نون وایو. لیکچر 1 دی ګران دوستانو. مخکې له دې څخه چې لیکچر شروع کړو، تاسو نه یو خواهش ده که چیرې تاسو زموږ چینل سره نوي یاستئ او زموږ چینل هم نوي سرچ کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې تاسو ته نوې ویډیوګانې راشي. دوستانو، موږ تاسو نونز لوستی او چې نون از د نیم اف پرسن پلیس اور تھینګس. راځو موږ تاسو دلته وایو پراپر نونس. پراپر نون کوم نومونه ته وایي، کوم اسمونه ته وایي؟ آر دوز نون which refer to proper person or place or those nouns which موږ تاسو پراپر نون هغه نومونه دي چې هغه یو خاص شخص او یا خاص ځای ته چې کوي ترجیح ورکوي یا د هغې دپاره استعمالوي. یا موږ داسې وایو چې those nouns which name particular person and place، یا هغه اسمونه دي چې دا یو مشخص کس او یا مشخص ځای لپاره چې استعمالیږي. نوٹ ګوره، proper nouns are usually written with capital letters and we don't use the article a1 with proper noun. proper noun همیشه اکثره وخت غټ حروفو سره استعمالیږي او موږ نشو کولی چې proper noun سره article a1 استعمال کړو. فرض وګوره ما مثال لیکلی شبنم. شبنم پرسن دا یو خاص شخص دی، او نیویارک دا یو خاص ځای دی. پلیس موږ نشو کولی چې وایو ان نیویارک یا ان شبنم یا اشبنم. دا که موږ ووایو غلط دی، خلک به وایي خو دا غلط ده. دوستانو، دا پراپر نون او موږ د پراپر نون ډیفینیشن وکړو. تاسو نه درخواست دا ده چې دې کې ډېر مثالونه جوړ کړئ، 15 لس مثالونه جوړ کړئ تر څو تاسو په ذهن کې کښېني او پراپر نون باندې پوه شوئ. راځو وروستی کامن نون. کوم نون ته وایي؟ عام نومونه چې ورته وایي. آر دوز نونس which refers to common people, places and things or item. مطلب دا چې کامن نون هغه اسمونه دي چې هغه عام شیانو لپاره، عام اشخاصو لپاره او عام اجناسو لپاره چې کېږي استعمالي. مثال ګرل دا یو پراپر نون دی، عام دی. زیاتره ځایو کې ګوره ګرل که څوک زړه ښځه وګوري وایي ګرل ورته وایي، نو دا چې دی عام ده. او پن قلم، نو موږ تاسو دا نه دی مشهور. پن کې خو هر رقم اقسام دي، سور شته، ریډ سپین شته او هغه شته، بلیک شته، ګرین شته، غټ پن، واړه پن، نو دا چې عام دی. نو موږ کولی شو که غټې که وړوکې دا نوم استعمال کړو. کار موټرز ګوره، کار څومره ډېر دي. بی ام ډبلیو کار شو، کورولا شو، هونډا شو، ټوټي شو، نو دا چې شو دا عام نومونه دي. موږ کولی شو چې هر څه لپاره دا استعمال کړو. ګران دوستانو، دا کامن نونس. نو که چیرې تاسو په دې کې څه مشکل لرئ کولی شئ موږ نه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. ښه وخت